کلیواله شپه نور ډېر یو ستړي شوي د ښارونو د وحشت نه د کلي خړ ګودر جوماتګۍ مزه کوي. هسې ننګ هم یو ملګرو ننګ مې پرېښود له خپل نظام سره بېل کړی جنګ مې پرېښود. د اوښ پر شا یوې بار کړې چېرته تلې کډوالې اوس په لمنه کې مې نشته پښتنې کډوالې. وایي فتحې عمر چې ارمان راشنه د اوس له مرګه چې جانان راشنه. شعرونه، غزلونه، څلوریزې او لنډۍ له موږ او اورېدونکو سره شریکولی شئ. دغه خپرونه هره شپه د ملي پیوند راډیو څخه
اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو او ټول قدرمن لیدونکي جوړ او روغ وي نو صالح صاحب نه دی راغلی زه به سلام هغې ته ستاسو سره وساتم نو په دې هیله چې راشي او زما سلامونه او احترامات هغه هم ومني. ډیره مننه خوشاله اوسئ. نو نه پوهېږم د سالک صاحب ژمنه تر تاسې ډیره وړاندې وه یعنې تر تاسې وړاندې ژمنه کړې ده خو تر دم ګړی نه دی راغلی نو په دې هیله یو چې د خپرونې په پاتې برخه کې راسره واوسېږي او ګډون راسره وکړي. تقوا ستاسو د ژوند چارې ښې روانې دي مصروفیات هر څه ښه دي؟ بس فضل د خدای دی روان دي لکه ستاسو لکه د نورو بس زموږ هم همغه ډول. ښه لکه څرنګه چې زموږ خپرونه ادبي خپرونه ده نو مستقیم به راشو خپل اړوند موضوع ته په شعر او شاعري باندې به نن شپه خبرې کوو. د دې ترڅنګ باید یوه یادونه اورېدونکو ته هم وکړم او په دې خاطر چې تاسو لا هم ښه پوه شئ د دې خپرونې یوازینی هدف دا دی تر څو هغه اورېدونکي چې همداسې به زموږ غږ په لوګر وردګ او پکتیا ځینو سیمو کې اوري د هغوی دپاره د یو لیکچر یا هم یو سیمینار او یا هم یو ټولګي په څیر باندې وشي او وکولای شي له دغه ځای څخه په ډیر ښه ډول باندې د شعر مفاهیمو باندې پوه شي همداراز د شعر په چوکاټونو باندې پوه شي او همداراز د شعر د لیکلو په ارزښتونو او نوښتونو باندې پوه شي. نو د دې خپرونې هدف هم همدا دی نو په دې خاطر باندې موږ هره چهارشنبه شپه میلمانه لرو او په همدې اړوندو موضوعاتو باندې خبرې کوو. اغلې تقوا مخکې تر دې چې لا مخته ولاړ شو نور بحث ته ورشو راځئ له تاسو به واورو چې تاسو خپله شخصا شعر ته څه تعریف ورکوئ او کله چې له نورو نه نقل کوئ بیا د شعر لپاره څه تعریف لرئ؟ مننه ډېر صاحب په دغه ټولنیزو علومو کې خصوصا په ادبیاتو کې هغه ستونزمنه خبره همدغه د تعریف خبره ده ځکه چې ساینس کې فورمول دی او ټوله خبره خپله فورمول اثباتوي ولې په ټولنیزو علومو کې خصوصا ادبیات چې هنر په غېږ کې نیولي دي په دې کې تعریف برخه ستونزمنه ده او خلک یو نظر او یوه خوله نه دي لکه نه که موږ د نشان په لحاظ یو شی په خو سبا ورځ هغه ژوند موږ ته یو نوی شی وړاندې کوي او مجبور یو موږ هغه تیر پرېږدو او نوی قبول کړو. په هر صورت نو زه لا نیکمرغه صنف کې ډېر وخت د ادبپوهنې مبادي تدریس چې ډېر سره کار د همدغې شیانو سره دی ډېر د تعریفونو او د پېژندنو سره دی. نو په دې کې موږ دوه ډول تعریفونه وړاندې کوو خپلو محصلین یو هغه چې دوی وپوهېږي چې شعر څه دی یا ظاهري جوړښت یې ورپېژنو او بل د هغې تر څنګ کله چې هر څوک شعر یو تعریف ولري نو شعر په حقیقت کې زما له انده دا د انسان د احساساتو د خړوبولو لپاره یو ضرورت دی هم د شعر اورېدل او هم د شعر لیکل او د دې تر څنګ دا یو احساسي غریزه هم د شعر ګوري که تاسو یو ډرایور وګورئ یو ډاکټر وګورئ یو انجینیر وګورئ او د دې ترڅنګ یو دهقان وګورئ یا هم یو شاعر او یو هغه څوک چې په همدې برخه کې کار کوي د شعر او شاعرۍ سره یې سره کار وي هر څوک شعر خوښوي. نو موږ ویلی شو چې شاعران دوه ډوله دي په انسانانو کې یو هغه دی چې شعر اوري له اورېدلو یې خوند اخلي یو هغه دی چې شعر لیکي له لیکلو یې خوند اخلي. نو په همدې اساس باندې دوی هغه خپله غریزه خړوبوي او بل دا چې انسان همیشه ضرورت لري ترڅو یا د بل درد واوري کیسې یې واوري راز ورسره شریک شي او یا ضرورت لري چې نورو ته خپل زړه تش کړي. شعر زه فکر کوم چې هغه بهترینه وسیله ده چې دغه اړیکه ورباندې وپالل شي او نور هغه څه چې هغه کسانو ته چې موږ یو تعریف کوو چې هغه شعر نه پېژني ولې غواړو ور ویې پېژنو ساده همغه یو مخیل او موزون کلام دی چې همدا پکې شرط ګڼل شوی ده بیا عمق د دې تعریف ته ورځو چې په دې مخیل کلام کې نور معنوي عناصر څه شي دي لکه احساس د عاطفه ده او د دې ترڅنګ تشکیدونکي عناصر یا هم کوچونی فورمونه چې پکې دي هغه څه دي. نو په دې لچ چې زه توانېدل هم چې
د اقل شعر ته یو تعریف ورکړی وي، ولې بیا هم اعتراف کوم چې شعر ته تعریف یو ستونزمنه خبره ده. اغلی تقوا ډیر ښه او ډیر ټولنیز تعریف ول، یعنی په اصطلاح هغه اوریدونکي یا هغه کسان چې په هغو کې شاعران دي یا د شعر مینوال دي شعرونه اوري، زه باوري یم چې ډېر ښه اغز به یې ترې کړی وي او کولی به شي چې هغه مستقیم کومې غوښتنې یا د کوم اساس باندې چې دوی شعر او شاعري کول غواړي یا یې انتخابول غواړي هغه ته به پکې رسېدلي وي. اغلې تقوا راځئ نو ستاسو یو غزل هم اورو، بیا به لا پسې مخ ته ځو، نور ډېرې پوښتنې هم شته دی. مننه. ما په غزل کې متاسفانه ډېر کم کار کړی دی، سره د دې چې غزل مې ډېر خوښ هدف دا دی چې د ادب بڼ کې څه وي. زموږ د هیوادوالو ډېری غزل ځکه په خوله کې وي چې دغه د غزل سبک یا طرز چې دی د نو ډېر هنري یا په اصطلاح باندې هغه د موسیقۍ ماخذ دی یا په اصطلاح منز دی، نو په دې خاطر باندې نو هدف دا دی چې هر څه ولرئ، که نظم وي که غزل وي که نور د ادب بڼ کې څه لرئ درڅخه یې اورو. خیر اوسېده چې زه مو آزاده پرېښودلم، دا به یو څه ښه شي، ځکه چې په خپل ذات زما خپل غزل نه خوښېږي، چې کله مې نه خوښېږي نو زما چې نه خوښېږي د نور به څه خوند ترې واخلي. په هر صورت یو آزاد شعر دی د کېږدۍ شاته. ډېر ښه. وایي زه چې له سره شو پردي جانانه یو بل به نه پېژنو، ګیلې به لرې کړو نفرت به مړ کړو، زړونه به سپین کړو لکه سوله غوندې، نه به ما پیژنې او نه تا پیژنم، له یو بل لرې د پردیو غوندې په بې احساسه ځمکه ژوند غوره کړو، اوښکې کړو وچې په لیمو کې مو لوی بند وتړو، شاړه ګریوان کې مو د هر احساس ګلان مړاوي کړو. زه چې پیړۍ پیړۍ همداسې بې احساسه تیر کړو، له ژونده خوند یوسو دردونه هیر کړو، بیا د وختو په سلسله کې یو ناڅاپه مخ شو، زه د ګودر په غاړه خټین منګی پوګه او ته له بیدیا راغلی ستړی او تږی روان، له ما اوبه وغواړي زه یې په لپه کې در واچومه، تا خښې کړې سترګې زما په حسن کې وي، زه له حیا غونجه شم ټیکری په غاښ ونیسم، ستا یاغې شوې مینه په کتو نه مړېږي، منګی تا ته پرېږدم منډه کېږدۍ ته وکړم، زه منګی تا ته پرېږدم منډه کېږدۍ ته وکړم، ته منګی واخلې او کېږدۍ ته راشې، زه د کېږدۍ پرده راټیټه کړمه، له یو شلېدلي درزه ستا ننداره کومه، بیرته میینه شمه ستا په یاغي کتلو، ته حق حیران ولاړ وي، په زړه نازړه قدمو د کېږدۍ خواته راشې، یوه هنداره کېږدي، کلونه تیر شول خو په راز پوهېدلې نه یم، نکه ځکه نه تا تر شا راوکتل نه ما در غږ کړ، خو اوس هم کله مې چې سترګې توروم پکې ستا سترګې وینم. بس همدغه و. ډېر ښکلی، ډېر خوندور او د تصویرونو نه ډېر ډک و. هغه چې وایي چې ځینې کیسې وي سړی یوسي د وختونو شاته. رښتیا هم دغه نظم نو هغه څه و چې چا هم چې اورېدلی دی ډېر زیات به په خیالونو کې تللي وي، لکه موږ چې ورته غوږ وو او لا مو هم تمه درلوده چې باید نور هم ډېر څه واورو. ډېره مننه اغلې تقوا. په شعر او شاعرۍ کې لکه څرنګه چې موږ له پیل نه د نظم او نثر چوکاټ ورته لرو، بیا په نظم کې هم ځانګړي چوکاټونه لرو، په نثر کې هم ځانګړي چوکاټونه لرو. که په دې باندې په لنډ ډول راته وغږېږئ چې د نظم دننه چې کوم چوکاټونه دي او معمول ډېری شعر و شاعري چې پکې کېږي، مثلا آزاد نظم، غزل، سلوریزه، رباعي، مثلا کاکړۍ، بیا ټپې، داسې یو څه، او همداراز په نثر کې څه چې دي که په مشخص ډول یا لنډ ډول باندې راته یو وړه رڼا پې واچوئ، په دې خاطر چې هغه کسان چې همدا شی به موږ اوري تر څو هغوی یو څه زده کړی شي. درید صاحب لومړی که وویشو زه فکر کوم چې دغه زموږ اورېدونکي به هم خوند ترې واخلي. بلکل. نظم یو ځل را پیل کړو. په نظم کې موږ یو فورمونه لرو چې هغه ډېر په شرقي ژبو کې معمول دي او ټولې له نامه سره آشنا دي، لکه سرلاری غزل. تاسو مخکې هم وویل چې
اکثرا ځوان شاعران له غزل سره ډیره مینه لري او لومړی غزل لیکي، لومړی پریکټیس په غزل کوي، د دې لپاره چې هم خوږ وي، هم ښکلی وي او هم لیکل ساده وي نسبت نورو فورمونو، نورو قالبونو ته. قصیده ده، مثنوي ده او د دې ترڅنګ نور فورمونه دي لکه مثلث او څلوریز او مخمس او مصابه او همداسې لسیز او ترکیبان، ترجیبان، چې هر یو دغه قالب یا چوکاټ خپل ځانګړنې لري. او دا هغه فورمونه دي، شرقي فورمونه، چې په ټولو کې وزن او قافیه پکې تقریبا شرط ګڼل کیږي. او یو هغه څه دي چې موږ په ولس کې هغه لرو، ولسي فورمونه دي لکه لنډۍ، بګتۍ، سروکي، کسرونه او نور څه. که د خوند په لحاظ وویشو، هغه خوند چې په شرقي فورمونو کې دی هغه په ولسي کې هم شته دی، ولې دا د خلکو په احساس پورې اړه لري یا د هغوی په ذوق پورې اړه لري چې د لنډۍ نه ډېر خوند اخلي که د غزل نه ډېر خوند اخلي. خو په دغه شرقي فورمونو کې یو شمېر اوس له کاره لوېدلي، له موده لوېدلي دي. په دغه ټولنیز ژوند کې موږ اکثره داسې شیان لرو چې یا مړه کېږي او یا هم د یو محدود وخت لپاره مړه کېږي. ډېر شی کېدلی شي موږ د یو محدود وخت لپاره د لاسه ورکړي، یو وخت کې وګوري بیرته راژوندي شي، هغه یو نوی رنګ پیدا کړي. خو ډېر شیان دي چې اصلا کارېږي نه او اوس خلک نه لیکي، علاقه ورسره نه لري، ځکه چې هر څه له دغه مارکیټ سره تړاو لري. شعر هم یو مارکیټ لري، یعنې څومره چې هغه خلک هغه فورم خوښ کړي، شاعر هم هڅه کوي په همغه فورم کې شی تولید کړي د خپل مارکیټ دپاره، د خپلو مینوالو دپاره. په شرقي فورمونو کې ډېر غزل خلک پالي او غزل لیکي، څلوریزې ډېرې لیکي او ځینې وخت خلک بیتونه لیکي. د دې لپاره چې اوس څلوریزې ډېرې لیکي او غزلونه، لنډ غزلونه ډېر لیکي چې د 5 بیتونو نه تجاوز نه کوي. یو علت هم کېدلی شي دغه وي چې د اوس وخت انسان ډېر مصروفه انسان دی. دغه په نثر کې هم که موږ هنري نثرونو کې داستاني ادبیات کې وګورو چې کله زموږ رومان په ناول واوښته او ناول مو په لنډه کیسه واوښته او کیسه مو په کیسهګۍ واوښتله، همدغه لامل دی چې انسان بوخت دی. څرنګه هغه خلک چې دغه تولید کوي، یعنی شاعران او لیکوالان، د دوی دغه تنده ماته کړي، ولې وخت یې ضایع نه کړي. نو په همدې اساس خلک اوس غواړي هغه تنده یې خړوب شي د لوستونکي، او د همداراز د شاعر هم هغه تنده خړوب شي د شعر لیکلو سره، ولې هڅه کوي په لنډو فورمونو کې یو څه ولیکي. مثلا زه وخت نه لرم چې یو مثنوي ولولم، خو کله کله لکه سندرې ته اورېدو ته چې د چا زړه وشي، همداسې د شعر اورېدو ته هم زړه کېږي. نو زه غواړم یو بیت ولولم، ولې په هغو بیت کې ماته باید ډېر څه وي چې زه کله هغه ولولم زما احساس باید خړوب شي او زما د شعر تنده باید ماته شي. کله دې هغه راشو چې ډېر زه د خپرونې وخت ضایع نه کړم، نثر برخې ته راشو. اغلی تقوا دغه د اړیکې لاین مو ډېر روغ نه دی، زه لنډ بیکګراوند اخلم او بیرته راځو، بیا زه تاسو سره اړیکه کوم. اغلی تقوا مهرباني وکړئ، اوس مو د نثر اړوند خبرې را سره شریکې کړئ. په نثر کې هم که موږ د نثر لکه نظم چې موږ په ولسي فورمونو او په شرقي فورمونو وویشلو، نثر هم که موږ په علمي نثرونو او د دې ترڅنګ په داستاني ادبیاتو هنري نثرونو وویشو، نثر معمولا اوس ډېر خلک چې کله کیسه لیکي، کیسه لیکم یا هم ناول لیکم یا هم رومان لیکم، ډېر معمول لنډه کیسه لیکل دي.
ما مخکې وضاحت ورکړ چې د نن ورځې انسان بوخت دی، د دې نه چې په ناول باندې وخت ضایع کوي، هماغه خوند غواړي په یوه لنډه کیسه کې په کیسهګۍ کې واوري او احساس یې خړوب شي. دا هم اوس وخت ډېرې کیسهګۍ لیکل کېږي، هغه خوند چې په لکه لنډۍ چې په خپل کوچني فورم کې یوه ډېره غټه محتوا لېږدوي، همداسې په نثر کې کیسهګۍ هم هماغه خوند چې په یوه لوی او اوږده داستان کې، په یو اوږده رومان کې، په یو حکایت کې وړاندې کېږي، په هماغه کې لوستونکي ته هماغه مزیت او خوند شته وي او لیدونکي خوند ترې اخیستلی شي. نو ډېر وخت اوس وخت کې البته تاسو مخکې اشاره وکړله چې کوم معمول دی لیکلی، په داستاني ادبیاتو کې هم دغه د نثر برخه که وګورو، په دې کې د کیسو لیکل اوس بازار یې څه ناڅه ګرم دی. اکثره کسان د ژباړې له لارې کیسې را ژباړي او ځینې کسان حتی هغه الهام ترې اخلي د بل د کیسې نه لوستلو، حتی ځکه چې اوس دوی انګریزي کیسې لولي، اردو کیسې لولي او د نورو ژبو کیسې لولي، فارسي کیسې لولي. په یو ډول هغه پیغام او هغه محیط چې په کیسه کې جوړ شوی وي د بلې ژبې، دوی هغه رااخلي، یعنې دې ته غلا نه ویل کېږي، دې ته دا ویل کېږي چې هغه انسان په نویو افکارو باندې په یو نوي لیدلوري باندې تمرین وکړي او د نورو تجربې راواخلي او بالاخره هغه په خپله ژبه کې تطبیق کړي. ډېر کسان ځوانان اوس مصروف دي چې کیسې لیکي، کیسهګۍ لیکي، او محدود کسان دي چې ناولونه هم لیکي. ولې دا چې د ناول بازار محدود دی، ډېر خلک زړه نه ورته کوي. مثلا ډرامې، اوس ډرامو ته ضرورت دی، سریالونو ته ضرورت دی، ولې نه چې ډېر وخت به ډرامه یا هم سریال رادیوي او تلویزیوني بڼه واخلي، چون مارکیټ یې نشته دی، خلک هم کوشش نه کوي چې شاعران لیکوالان چې دا ولیکي. نو ځینې شیان د هغه دې نه چې وخت په تېرېدلو سره خوند کم شوی دی، نه لیکل کېږي، خلک نه لیکي. ځینې کسان دي ډېر چې هغه استعمال یې نشته دی، شاعران دا نه ښه کوي چې هغه ولیکي. ډېره مننه، ډېر مهم موضوعات ته مو اشاره وکړله. دغه د ناول لیکل په نثر کې د دې دپاره افکار، ذهنیتونه، واقعیات دغو کې کوم یو ته ډېر زیات اړتیا لیدل کېږي تر څو یو کس داسې یو ناول ولیکي د نثر په برخه کې چې هغه زیات مشتریان یا په اصطلاح زیات ویونکي یا لوستونکي پیدا کړي؟ دا صاحب ما مخکې وویل چې زموږ ځوانان نن ورځ د نورو ژبو او د نورو ټولنو ادبیات مطالعه کوي او د هغوی نه ډېر ښه شیان رااخلي، هغه په خپلو کیسو او داستانونو کې تطبیق کوي چې ناول هم خپله یو داستان دی. خو ډېر وخت خلک یا آګاهانه یا ناآګاهانه داسې ټیپونه او داسې سوژې له نورو ادبیات رااخلي چې هغه زموږ په ټولنه کې تطبیق وړي. مثلا په دې کې ضرور ده په ناول لیکنه کې، خو خلاصه په ټول داستان لیکلو کې، په هر فورم کې ضرور ده چې لیکوال باید یوه ذهني خاکه ولري. لومړی هغه کیسه په خپل ذهن کې را جوړه کړي، وروسته هغه په کاغذ او د قلم په مرسته باندې انتقال کړي او هغه په منظم فورم باندې هغه ولیکي. د دې انسان چې یوه ذهني خاکه باید په خپل ذهن کې ولري، باید دغه تصویر په یوه اشنا ټولنه کې ولټوي، په دغه خپله ټولنه کې ولټوي چې یا خپله لیکوال یا هم د ټولنې خلکو هغه تجربه کړی وي، هغه تصویر لیدلی وي، د خلکو په ژوند کې معمول وي او تکرارېدونکی وي، خلک ورسره اشنایي ولري، هغه راواخلي، هغه باید ښکلی کړي چې د ښکلا لپاره لکه په شعر کې چې موږ ډېر عناصر لرو او معنوي عناصر او فزیکي عناصر، تر څو شعر ورباندې ښکلی کړو، همداسې په نثر کې هم ډېر څه لرو چې باید هغه کلام ورباندې ښکلی کړو. یعنې د خاکې او د سوژې تر څنګ تصویر په اشنا ټولنه کې لټول او د دې علاوه هغه پیل یې باید په ډېره هنرمندانه توګه وکړي، هغه اوج ته ورسوي او بالاخره کیسه پای ته ورسوي. لوی داستان د وړو وړو کیسو به مجموعه وي، یعنې یو داسې داستان نه وي چې ټول لوستونکي او اورېدونکي دې ته په تمه وي چې اوس به دا داستان خلاصېږي، بلکې هره کیسه دی چې ختمه کېږي، خلاصېږي، په خپل منځ کې باید وړې وړې کیسې ولري او خلک د هغو نه خوند واخلي. باید تلوسه او زړه راښکونکې پکې کافي اندازه وي. دا د لیکوال په هغه پورې اړه لري، په هغه سویه پورې چې څومره باید دغه ظرافتونه پکې وپالي. زه خپله بېرته دې خبرې ته چې دغه تصویر خبره زما لپاره ډېر ارزښت لري چې تصویر باید په اشنا ټولنه کې لټولی وي. زه خپلو محصلینو ته کله کله مثال ورکوم چې
فلم سینمایي فلم له یوې کیسې رغېدلی د کیسې څخه جوړ شوی دی خو ځینې وخت موږ په دغه افغاني فلمونو کې داسې صحنې لرو چې هغه له ورایه ښکاري چې دا له یوه هندي له یوه ایراني او له یوه بل فلم څخه یا له یو خارجي فلم څخه کاپي شوې صحنه ده هغه لیکوال پکې ځای په ځای کړي وي او په ضمن کې پروډیوسر هم هغه پکې په نظر کې نیولي وي خو زموږ په ټولنه کې هغه صحنه خوند نه کوي ځکه هغه زموږ مال نه دی زموږ مال دغه دی چې که موږ د یوه کلیوال یا هم د یوه کوچي په ژوند کیسه لیکو باید د دې ډیالوګ د دې محیط د دې هغه ادبیات ټول د کوچي د ژوند وي مثلا که موږ د یو کوچي د ژوند کیسه لیکو نوم یې باید واضح وي مثلا موږ کوچي ته داسې نوم ورنکړو لکه په ښار کې چې د ځوانانو نوم وي یا د یو پیغلې د یو ځوان نوم وي مثلا هغې ته کېدلی شي عسک نوم ورکړو تورګل شینګل دې رقم ته نوم ورکړو او نجلۍ ته یې ګلالی یا هم ملالۍ یا هم ملاله دې شکل نومونه ورکړو د نامه د انتخاب نه نیولې تر هغه ادبیاتو مثلا یو کوچی چې کله خیمې ته ننوځي موږ وایو چې کوچی خونې ته دننه شو کوچی خونه نه لري کوچی خیمه لري هغو ته دننه شو کوم ادبیات ډیالوګ چې د خپلې مور سره د خپلې کورنۍ د غړو سره کوچی استفاده کوي هغو ته باید موږ پام وکړو ونه وایو چې کوچی ووایي چې مور یې څنګه یا هم ډېر داسې ډیالوګ ورسره وکړي لکه په ښار کې یو زوی له مور سره د همغه په ژبه د همغه په لهجه باید موږ په دغه داستان کې وڅېړو نو د ښار ډیالوګ باید کلي ته انتقال نه کړو او د کلي ډیالوګ او هغه تصویر باید ښار ته انتقال نه کړو همداسې له یوې نااشنا ټولنې هم باید یو څه رانقل نه کړو بالکل یعنی هدف دا چې په کومه د کومې ټولنې په تړاو باندې چې دغه داستان یا دغه ناول یا دغه کیسهګۍ لیکل کېږي حد اقل یو څوک باید په هغه ټولنه کې د وخت دپاره اوسېدلی هغلته ژوند کړی د هغوی په حالاتو باندې پوه شوی وي لکه د هغوی د کورنۍ غړی چې وي په داسې ډول باندې وکړي چې د هغوی اړوند کوم څه چې دی لیکي نو باید داسې اوسېږي ډیره مننه بیا هم تاسو څخه څه اورو چې تاسو څه چمتو کړي دي نو هماغه درنه په ډیره مینه اورو مننه فقط دغلته یو بیا هم یو آزاد شعر دی زما مخې ته دلته کمپیوټر کې پروت دی نو اورئ وروسته بیا ځینې کیسې شته ده چې هغه بیا وروسته کوو خو اوس نظم ووایئ ورځ به یې راشي چې تاوان یې واخلو ورځ به یې راشي چې تاوان یې واخلو دردمن تاریخ له هرې کونډې واورو په ډکو سترګو د یتیم چې یې تصویر وګورو خپله سینه کې یې د درد هر صفحه واړوو وخت به یې راشي او هر څه به ګواهي ورکوي وخت به یې راشي او هر څه به ګواهي ورکوي غوڅ شوی سر پرې شوي غړي او وتلې سترګې له خاورو سر به کړي راپورته تنونو غوښې له خاورو سر به کړي راپورته د تنونو غوښې هره ټوټه به د قاتل په ګریوان وشوي هله به سپین شي چې شهید څوک او اتل مو څوک دی هله به سپین شي چې په وینو مو چا شرط تړلی ښه بد به خپل پردي به ټول لکه د لمر غوندې شي ښه بد به خپل پردي ټول لکه د لمر غوندې شي ورځ به یې راشي چې تاوان یې واخلو د خپلو هیلو خپلو وینو او د هرې ګړۍ بس غریب صاحب همدومره وویله ده چې ستاسو هم د سره خوښ شوی دی ډیره مننه موږ هم بیکګراوند ورته لوړ کړ ځکه چې هغه وروستي تصویرونه یې ډېر ښه ول او ډېر ښه مو انځور کړي ول راځئ په یو بلې موضوع باندې هم خبرې وکړو هغه دا چې په شعر و شاعري کې احساسات بیانول یا خپل فکر تر نورو رسول یا په هغوی تحمیل کول او یا هم ریاضیات یا مثلا الهامات دا څومره اغیز لرلی شي او ځایولو ته څومره اړتیا ده یو شعر خلک په دې عقیده دي چې
دوه فکره وجود لري چې یو هنر د هنر لپاره، یو هنر د ژوند لپاره. ځینې کسان په دې اند دي چې باید موږ له هنر څخه یوازې خوند واخلو، خو ځینې وایي چې نه، هنر باید د ژوند لپاره وکاروو، لکه ساینس چې د ژوند په خدمت کې دی، هنر هم باید د ژوند په خدمت کې وي، او خلک د دې ترڅنګ چې احساس یې کړو، چې خوند ترې واخلي، د هغې نه باید ګټه هم واخلي. نو زه هم په همدې اند یم. هغه پیغام چې یو شعر رسوي او هغه پیغام چې په ښه ژبه او ښو ادبیاتو خپل تاثیر لري، عادي ژبې ته تاثیر ډېر زیات دی، ځکه په هغو کې ډېر داسې عناصر ځای په ځای شوي دي چې هغه په مخاطب باندې مني. که چیرې موږ په شعر کې ښې مفکورې، ښه پیغامونه د ځوانانو لپاره، ځکه موږ تربیتي یا هم تعلیمي ادبیات لرو په خپلو ادبیاتو کې په خپله ژبه، خو ډېر اوس وختونو کې نه پالل کېږي. خو اوس هغه ته د پیغام بڼه ورکړو، هغه په هره برخه کې اصلاحي برخه وي، د ټولنې خلکو ته، ځوانانو ته، ځوان قشر ته، طبیعي ده چې د هغو تاثیر به نسبت عادي مسایلو ته ډېر ژور وي. په ښه وختونو کې به د علماو ډېر څه په دغه مصنوي کې، کوم څه مصنوي فورم اسانه و، قافیه یې بیت په بیت بدلېدله، او هغه خپله مفکوره او فکر په دې کې وړاندې کول ساده خبره وه. او د دې سربیره بل علت یې دغه و چې په شعر کې به یې څه لیکل، دغه خپل پیغام او واز به یې په شعر کې لیکلو، او مخاطبینو ته به یې په آهنګینه ژبه وړاندې کولو، د دې لپاره چې په خلکو تاثیر وکړي، خلک هغه ومني، خلکو ته خوند ورکړي. ځکه په سپوږه ژبه، په عادي ژبه وړاندې کول، مخاطب زړه نه ښه کوي چې هغه یې واوري. مثلا که اوس یو چاته یو د فزیک کتاب ورکړي، هم تاریخ کتاب ورکړي، هم جغرافیه ورکړي، او بل یو ډېر اوږد داستان ورته ورکړي، زه مطمئنه یم چې هغه د جغرافیې کتاب هغه نشي لوستلی، ولې هغه داستان دومره تلوسه او دومره هنریت کې ځای په ځای شوي چې لوستونکی او لیکونکی به هغه تر پایه تعقیبوي، ځکه هغه ورسره وتړل شي. نور انسان خپل اختیار نه لري چې هغه پرېږدي. کله چې موږ یو سریال ته ناست یو، سریال د داستان نه رغېدلی دی، موږ هغه تر پایه ګورو او د هرې بلې برخې په تمه یو، او همداسې کیسه هرې بلې برخې ته، هرې کیسهګۍ ته یې په تمه وو تر څو هغه واورو. نو د پیغام لیک پکې که په نثر کې وي، په هر هنري هغه کې وي، په ادبیاتو کې وي، په نظم کې وي، او لیکل یې ډېر ښه دی. ولې ډېر وخت زه ځمه فورملیزم ته، چې ډېر وخت موږ باید دا ونه وایو کله چې شاعر په شعر کې یو فکر، یو عقیده، یو پیغام، یو احساس وړاندې کړی، چې هغه په نثر کې وي او که په نظم کې وي، دا د دې معنا نه لري چې دا د شاعر خپل احساس دی. ځکه ډېر وخت شاعر ته د ټولنې ترجمان ویل کېږي، او زه دا منم، ډېر خلک کېدلی شي دا ونه مني. دا په دې معنا چې انسانان مشترک احساسات لري. که زه مینه شوې وم، زه د مینې درد لرم، یو بل څوک هم مین شوي دی او د مینې درد لري. که مثلا زه د یتیم په لیدلو دردېږم، یا هم د څنډې اوښکې ما ځوروي، یو بل انسان هم هماغه احساس لري، هماغه دردېږي. که زه مثلا په ماشومتوب کې زما دوره نیولې وي، خوږ شوي وي، هغه درد که بل څوک خوږېږي، زه هماغه درد احساسوم. دا مشترکات د انسانانو د احساساتو ترمنځ موجود دي. نو ډېر وخت موږ کله چې د چا شعر اورو یا هم ښه داستان اورو، خپله وایو چې که دا شعر شاعر نه ویل کړی، نو هرومرو د دا احساس ما لیکلی وي، زه به شاعره شوې وی، هغه ما لیکلي وي. یا څه کلمو چې هغه زموږ په ژوند کې شته دي، خو دا په دې معنا نه ده چې یعنې حتی لري چې د انسانانو احساسات سره وجې لري او تړلي دي یو له بل سره لکه زنځیر غوندې. بل یو څه چې شاعر په شعر کې وړاندې کوي، هغه هرومرو د هغو مال نه دی. مثلا یو ځای شاعر مین شوی دی، د مینې د معشوقې وفا ستایي، د معشوقې حسن ستایي، د هغو مهرباني ستایي. د هماغه شاعر په خپل بل کې د معشوقې له جفا څخه سر کوي، د معشوقه خاندي، د معشوقې مثلا د دې نه چې ورسره اړیکه یا هم د رقیب په لوري ځي، دا خاندي. دا څرنګه امکان لري چې د یوه شاعر د یوه شخص په کلام کې دوه متضاد شیان وي؟ هلته معشوقه ستایل، د هغې د وفا او د مهربانۍ ستایل، هلته د هغې خندل. نو دې نتیجې ته رسېږو موږ فورملیزم د مکتب د بیان په اساس یا هم د هغو د ایډیالوژۍ په اساس بیان کوي چې شعر باید یا ادبیات باید موږ له محیط سره وکړو، هر څه په خپل ذات په فورم کې موندل کېږي. نیک معنا کې، ځکه معنا لکه اوبه داسې دي چې په هر لوښي کې واچوي، د هغو شکل او بڼه نیسي. نو په حقیقت کې معنا فورم د دې سبب شوی دی چې هغه معنا را انتقال کړي، معنا را واخلي، او که چېرې فورم نشته، معنا نشته ده.
ډېر وخت کله چې یو څه شعر معنا کوو په دې ډول کوو چې علامه فی بطن شاعر هر څوک د خپل ذهن مطابق یو شعر معنا کوي هم د یو څه نه هدف لري خو دا ضرورت نه ده زما خبرې ورته ګډې وړې شولې وبښئ چې د شاعر والدي هر احساس د شاعر وي نو شاعر هغه مشترکات راخلي چې هغه د انسانانو په منځ کې دي او هغه یې په شعر کې ځای په ځای کړي دي که په یو ځای کې بیان شوی دی که بل ځای کې بېرته د مینې نه توبه وباسي او په بل ځای کې یو بل طرز بیانوي دا د انسانانو د ټولنې مشترک احساسات دي چې شاعر یې راغلي هېڅکله دا په خپل مال نه دی او هغه فورم کې انتقالوي دا د شاعر له ژوند سره د شاعر له مفکورې سره د هغو د عقیدې سره د هغو محیط سره تړاو نه لري صحیح ده چې کله ناکله به ډېر شیان په شعر کې داسې وړاندې شوي وي چې ډېر لږ اړخونه به یې د شاعر له ژوند سره او د هغه محیط سره تړاو لري چې هغه شعر پکې وده کړي یا رامنځته شوی وي ولې په کلي توګه دا نشو ویلی چې حتما دغه شاعر چې شعر ویلی په شعر کې د مینې خبر کړی شاعر میین دی دا نشو ویلی ډیره مننه دلته یوه ډیره معمول پښتنه یا په اصطلاح باندې د نظریاتو پښتنه هغه دا ده چې ځینې وخت داسې افکار یا نظریات راسي چې شاعر لوی هنرمند دی که د شعرونو انتخابونکی دا څه پوښتنه ده ظریف صاحب ځکه دا ځینې وخت معمول داسې دی مثلا یو کس دی ډېر ښه انتخاب کوي او هغه د یو شاعر انتخاب نه کوي هغه د سلګونو شاعرانو انتخاب کوي او په هغې کې هم مثلا کېدای سلګونه شاعران به سل رقمه شعرونه ولیکي خو دی ډېر ښه پکې ټاکي او یو شاعر چې دی هغه مغه خپله لار تعقیبوي او په خپله لار روان دی یو څوک که زرګر مثال ورکړو زرګر ډېرې ښې ګوتې جوړوي اما یو څوک دی چې ښه ډیزاینونه خوښوي په ښه ډیزاین پوهېږي دا وپېښه دی نو کېدای شي دغه خبره زما همدغه ستاسو پوښتنه په نږدې توګه حل کړي ډېر کسان دي چې ښه شعر لیکي ډېر کسان دي چې ښه شعر پېژني او زه کېدلی شي د هغو ډلې نه واوسم مثلا زه د شعر په تخنیکي جوړښت یا هم اکثره کسان چې ادبیات تدریس کوي د شعر په تخنیکي جوړښت ډېر ښه پوهېږي او دا ښه تفریق کولی شي چې ښه شعر کوم دی او بد شعر کوم دی یا لږ ښه شعر کوم دی ولې ښه شعر ډېر کم کسان لیکي زه فکر کوم هغه کسان چې هغه خپله لاره روان دي دا به ډېر لږ خودخوا وبلل شي چې هغه خپل سبک او خپله لاره روان دي هغه کسان بهتره تر هغو وي چې د نورو هم وګوري چې نور څه روان دي نور څه وایي نور څه لیکي ځکه ډېر وخت زموږ خپلې تجربې زموږ خپلې احساسات یا خپله یې چې لرو هغه ډېر ښه نه وي موږ هېڅ وخت انسانان یو ډول غرور لري د خپلو اعمالو او د خپل تولید هېڅ وخت ناقد نه وي موږ چې هغه نقد کړو خصوصا هغه ډول نقد چې د هغو ښه او بد رابرسېره کړو ځان ته یو نوې لاره غوره کړو او دا شی په شاعرانو کې ډېر کم دی متاسفانه ډیره مننه نور هم وګورو چې نور څه ډول دي بالکل انشاءالله چې ټولو به ځواب ترلاسه کړی وي بله خبره دا ده چې تاسو کله شعر یا شاعري انتخابوئ یا د لوستلو لپاره یا د مطالعې دپاره یا د وخت تېرولو په خاطر باندې تاسې معمولا شعرونه د هنرونو په اساس باندې ټاکئ که نه د دوستۍ اړیکو څیرو یا هم ملګرتیاو په اساس نو ما ته شعر ما نه څوک پوښتنه وکړي چې ستا کوم شاعر خوښېږي نو زه شاعران د خپلې خوښې د علاقې په اساس باندې نه په دورو ویشم چې زما په لرغونې دوره کې شاعر خوښېږي یا په منځنۍ دوره کې یا په معاصره دوره کې یا ښځه یا نر بلکې زما ښه شعر خوښېږي او دا ما ته هېڅ توپیر نه کوي دا شعر د چا شعر دی ولو هغه شاعر ډېر غیر مشهور شاعر وي او د هېچا خوښ نه وي هېڅوک یې پېژني نه خو کېدلی شي د هغو شعر زما خوښ شي بالکل او دا په فردي علاقه پورې اړه لري دریځ صاحب بالکل هغه شعر د بل چا خوښ نه شي بالکل دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې د پسې یو بله پوښتنه هم شته ده زموږ ډیری کسان دي یا ډیری هیوادوال دي چې هغه د یو چا په شاعرۍ باندې ډیر مین دی دغه شعر ډیر خوند ورکوي خو کله چې د هغه کس څیره ویني
او یا هم کله چې له هغه سره مکالمه کوي یا هم کله چې ورسره مخ کیږي نه یوازې دا چې دغه کس څیره مثلا منفي اړخ وګورو ښه نه پې لګېږي دې سره د ده هغه علاقه چې د ده د شاعري سره یې درلودله هغه هم له منځه ځي دا انتخاب بشپړ دی نیمګړی دی دا نیمګړی دی په دغه کره کتنه کې باید ډېر فوکس دا د کره کتنه پورې اړه لري چې موږ د چا شعر خوښوو د چا نه خوښوو څنګه چې دا وکول هم اړه لري موږ باید دغه شاعر محیط او د شاعر ژوند دغه قواره دغه فکر هر څه چې دی هغه باید موږ بالکل له پامه وغورځوو او د هغو د هنر سره یا د هغو د اثر سره د هغو اړیکه پرېږدو موږ باید اثر وګورو نو دا زموږ په ټولنه کې اوس یو فرهنګ ګرځېدلی دی کله چې یو چاته یو اثر ورکړي چې خصوصا که د شعرونو یوه ټولګه وي هغه د دې په ځای چې په شعر وغږېږي په شعر کې یو څه ومومي د ښه او بد بیان کړي هغه په شخصیت باندې خبرې کوي بالکل او دا ډېر ناسمه دی تاسو مې نه دی په یاد ولې یو درته کومه چې و یو څوک د یو شاعر سره ډېره علاقه وه او د ډېرو لږ واټنونو د هغو لیدلو ته په بایس کې ورغلی و چې کله هغه لیدلی و نو دا څېره یې وکړه چې ویلي و چې دا ته یې نو هغه کس ورته یوه ګوتمۍ راایستلې وه چې دغه ګوتمۍ چې ده ښکلې ده که بدرنګه ویلې ډېره ښکلې ده ویلې چې ضرور نه ده چې د دغې ګوتمۍ هغه زرګر د هم همدغومره ښکلې ده که دغه ګوتمۍ یې چې ده بالکل دغه حالات یعنی دا داسې معمول څه دي چې دا معمولا په ډیریو ټولنو کې دغسې حالات رامنځته کېږي او رښتیا هم دغسې دی کله چې تاسو د ګوتمۍ مثال ورکوئ نو کله چې یو چا ته ګوتمۍ ښیي چې دغه ګوتمۍ ښکلې ده او که بدرنګه نو هغه چې وایي چې ښکلې ده نو دا ضرور نه ده چې دا هغه جوړونکی یې څنګه ده ځکه تا کار له ګوتمۍ سره ده نو ته باید ګوتمۍ واخلې ده چې شاعر یې څوک دی یا څنګه دی یا د چا له لوري دی هغه دغه موږ پوهېږو چې دا د هغه مال دی خو کله چې ټولنې ته وړاندې کوي دا د ټولنې مال شو د ټولنې د ارزښتونو په خاطر باندې قایمېږي بیا هم څه درنه اورو او تر دې اورېدو وروسته بیا ځینې نورې پوښتنې هم شته ده مننه یو شعر دی د مور لمن ډېر ښه څومره درانده وه څومره ګرمه بس هر څه وه هغه څومره درانده وه څومره ګرمه بس هر څه وه هغه د مور لمن مې زه د ژوند له هر کړاو ژغورله چې په غوسه به شو نو پلار مې پکې پټه وې کړم چې ویدېدم به نو بلاستن به شو او ګرمه به کړم په یاد دي په پیچونو به چې نه شوی خطی د مور لمن به مې یو لاس شو خېجولم به یې موږ غریب خلک وو رومال مو مال مو نه پېژندو موږ غریب خلک وو رومال مو مال مو نه پېژندو سهار به لوند مخ موږ اکثر په دې لمن وچوو د ماشومتوب ها پټ پټانې خو مې هېڅ نه دي هېر د ماشومتوب ها پټ پټانې خو مې هېڅ نه دي هېر هلته مې هم د مور لمن به پټېدم به پکې چې به مې کله څه ترې غوښتل تاوېدم ترې ګرده چې به مې کله څه ترې غوښتل تاوېدم ترې ګرده هلته به هم همدا لمن وه ترې نیوله به مې نینې سنځلې خو مې هر وخت خوړلې پکې نینې سنځلې خو مې هر وخت خوړلې پکې خو چې زړه به شوه تنور ته بستونچه جوړه کړه چې زړه به شوه تنور ته بستونچه جوړه کړه زما د مور لمن د هر ستم په مخ کې سپر وه زما د مور لمن د هر ستم په مخ کې سپر وه ډېر ښکلی ډېر ښکلی و دغه دریو نظمونو نه ماته داسې جوته شوله چې ډېر کوشش کوئ په ژوندیو تصویرونو باندې شعر او شاعري وکړئ او ټولنې ته د ټولنې اړوند موضوعاتو په اړه باندې تاسو ته وړاندې کوي تر څو هغوی ترې خوند واخلي خو دا مو راته ونه ویل چې ولې د غزل سبک تاسو ته ډېر خوندور نه دی نسبت د نظم نسبت د نظم د نورو اړخونو پرتله ما ته غزل په زړه پورې دی غریب صاحب زه چې کله لومړیو کې مې شعرونه لیکل زه خو ځان ته اوس هم شاعره نه وایم زه خو هر څه ده چې کله دې محیط ته دننه شوم ادبیات مې ولوستل نو بعد ادبیات چې څوک کله لولي نو اصلا
یا لیکوال یا شاعر یا په دې اقل د دې برخه علاقمند یو څه شي. بالکل. نو ما غزلونه لیکل پیل کړل، ولې خپل غزل مې چې کله وکتل نو په غزل کې خوند نو ما ته خپل خوند را نکړ. صحیح. نو یو ډول زه یو مقابل کې بې علاقې شولم، ولې د نورو غزلونو چې زه کله لولم ما ته واقعا ډېر خوند راکوي او زه بېرته دې ته غوښتم چې باید زه په دغه ساحه کې ځان ورسوم. خو آزاد شی ما په دې خاطر انتخاب کړی دی چې په دې کې هېڅ قیودات نشته دي، یعنې هر څه د شاعر دي، که څومره خبرې پکې کوي، څرنګه یې کوي، ځکه نه د قافیې ستونزه ده، نه هم د ډېر کلک او قید شوي وزن خبره ده، او نه هم د مضمون د اوږدېدو او د لنډېدو خبره ده. یعنې دلته د هر چا لاس خلاص دی چې څه پکې وایي. د موضوع تسلسل دی چې په آزادو شعرونو کې د موضوع تسلسل او وزن دغه دوه شرط دي چې په پام کې به نیسي. ولې لیکل زما دپاره فوقالعاده اسانه دي او نور کسان هم په لیکي، زه فکر کوم چې هغوی دپاره هم همدومره په زړه پورې وي، ځکه کله چې لیکل اسانه شي موږ انسانان ټمبل خلک یو، هر هغه کار چې اسانه وي همغه په مخکې کوو. نه دا خبره به هم نه وي. زما په نظر ستاسو د خبرې په تایید ډېری وخت موږ به ژوندي مثالونه ځکه ورکوو تر څو هغه کسان چې اوري هغوی په ښه ډول باندې درک وکړی شي. کله چې موږ او تاسې ویدېږو ډېری داسې کسان دي چې هغه لوړ بالغ خوښوي او په ټیټ بالغ باندې نشي کولی چې خوب وکړي او یا هم ډېر ناراحته وي. ځینې بیا نورمال یا برابر اندازه باندې خوښوي، هغه بیا په لوړ او ټیټ بالغ باندې خوب نشي کولی، او ځینې چې دي هغه بیا ټیټ بالغ خوښوي. خو دغه د درې واړو درلودل دا حتمي خبره ده. او بل دا چې کیدای شي ځینې کسان به په ټیټ بالغ خوب وکړای شي او په لوړ بالغ به یې نشي کولی، نو بیا ضرور نه ده چې دا د اجبار په اساس باندې لوړ بالغ ته انتخاب کړي چې تر څو دی ورسره عادت شي. یا د په اصطلاح د یو چا په لوړ بالغ خوب خوښېږي او هغه د ټیټ بالغ په دې خاطر باندې انتخاب کړي چې تر څو د اجبار په ډول باندې دی ورسره بلد شي. زه بیا داسې وایم چې په ټولنه کې درې واړو ته اړتیا ده. ولې د دې په ځای باندې چې ټول په ټیټ بالغ خوب وکړي، ولې داسې خلک هم ونه لرو چې د دوه ډوله نور چې د دې ټولنې لپاره رامنځته شوي دي او د دوی په خاطر دي، ولې استفاده ترې ونه شي کړی. ډېره مننه. په دې هیله یو چې ټول هغه دوستان اوریدونکي چې موږ سره دي تر دمګړۍ خپرونه اورېدلې وي او په ډېر ښه ډول باندې زموږ د خپرونې لکه څرنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړله چې هره چهارشنبه دغه شپه د یو علمي لیکچر یا سیمینار په ډول باندې موږ تاسو ته وړاندې کوو. د خپرونې لومړی ساعت یوازې مېلمه لپاره ځانګړی کیږي او هغه دوستان چې اړیکې نیسي هیله ده د خپرونې په دویم ساعت کې اړیکه ونیسي تر څو موږ له ځان سره په خپرونه کې ولرو. اغلې تقوا ماحول شاعري په ټوله کې په نظم او نثر باندې څومره اغېزه کولی شي؟ کیدای شي ځینې ماحول داسې واوسېږي چې مثلا هغه ډېر جنګ ځپلی ماحول یا چاپېریال وي، او ځینې کیدای شي ډېر خوښ واوسېږي او هغه کې نور د خوښۍ ځایېدو امکانات نه وي. اغېزه کولی شي چې یو له بل څخه اخذونه یا هم یو له بل څخه درکونه وکړي. بالکل. ډېر وخت انسان چې کله متاثره شي شعر لیکي او د خپل محیط نه د خپل وضعیت نه رنګ اخلي او کاپي کوي، یعنې باید هغه شرایط ورته مساعد شي. همدې په همدې هغه باندې ډېر وخت کله چې تاریخي په ادبي دغه ویشل کېږي ډېر عناصر په دې کې رول لري، ځکه چې د همغه وخت ادبیات همغه خصوصیتونه لري. مثلا ځینې وخت تحولونه راځي، سیاسي تحولونه، او په هغه سیاستونو کې ځانګړي فکرونه او ایډیالوژۍ تطبیق کېږي او هغه خامخا د هغې دورې په ادبیاتو کې سر راوچتوي. او بل دا چې خپله که دغه د عمومي محیط نه تېر شو، خپله د انسان وضعیت هم کله ناکله دې کې رول لرلی شي. که خوشحاله وي همغسې خوږ شعر لیکي، که غمجن وي غمجن شعر لیکي، او که میین وي ډېر وخت پکې سر راوچتوي. ولې یا علاقه یا سطحې سره ولري. خو دا په دې معنا نه ده چې ته به خپله میین وي، ولې مینه به دې خوښېږي، د مینې د احساسي مسایلو سره به دې علاقه او اړیکه وي. او یا هم ځینې کسان که ډېر په زړه نري وي چې څوک ویني په دردونو باندې دردېږي، هغه
مشترکات راخلي په شعر کې وړاندې کوي. یعنې په محیط کې چې څه روان وي، هماغه محیط چې د یو شاعر دپاره جوړېږي هغه تاثیر پکې لري. د انسان وجود چې دی اصلا دوه قلمرو لري، چې یو عقل دی او یوه عاطفه ده. په عقل چې کله موږ خبره کوو نو د دې د بیان لپاره موږ علم وسیله ګرځوو، علمي موارد وړاندې کوو، داسې موارد چې بشر ورته ضرورت لري او ځکه د عقل تولید فکر ورباندې کوو، تعامل ورباندې کوو او هغه په دقت سره وړاندې کوو. ولې بل قلمرو چې دی هغه عاطفه ده، احساسات دي چې دا د انسانانو سره شته دي، یا یې هم مثلا دردمن احساسات یا هم هغه د خوښۍ او احساسات مختلف ډولونه لري. د دې بیان هم ضرور دی. یعنی کله چې ته عقل وړاندې کوي نو په علم کې وړاندې کوي، یعنی علم ورته ظرف دی. او کله چې ته عاطفه وړاندې کوي نو د دې لپاره د وړاندې کولو وسیله شعر دی، د وړاندې کولو وسیله هنر دی. مثلا یو ښه تابلو لیکي، په تابلو کې جوړوي، خپل پیغام د تابلو کې وړاندې کوي، مجسمه جوړوي، یا هم ښه کمیس ګنډي او یا هم شعر لیکي، داستان لیکي. د وړاندې کولو ظرفونه یې دي د عقل او د عاطفې، علم او شعر یا علم او هنر. نو دا په محیط پورې طبیعي چې اړه لري او له محیط څخه به اخیستل کېږي. ډېره مننه اغلې د خوا خبرې مو لا هم پاتې دي او ډېرې زیاتې پوښتنې هم شته دی. دا چې وخت پای ته رسېدلی نو په دې خاطر باندې د نن خپرونې لپاره بیا مخه ښه کوو او راتلونکي به انشاءالله تاسو به هم ژمنه راکوئ که ژوند یو ځل به بیا هم خپرونې کې راسره یوځای کېږي او هغه موضوعات چې پاتې دي په هغو به سره خبرې کوو. پای کې په لنډ ډول باندې هم پیغام او هم دغه پوښتنه چې ځینې کسان وایي چې شعر او شاعري زمونږ د ټولنې یا په اصطلاح کې د ټولې ټولنې لپاره اړین نه دی او یوازې وخت تیری دی، نو نه ده په کار چې شعر و شاعري باندې وخت تیر کړی شي یا هم لیکل او نظم پې ولیکل شي یا مثلا ولوستل شي. د دې ځواب او په لنډ ډول پیغام. دریځ صاحب، زه شعر او نثر ته په دې سترګه نه ګورم. ما ته دواړه ارزښت لري او دواړه دوه وزرونه دي د ژبې د ادبیاتو دي. یو ادبیات له فرهنګ سره له ژوند سره له ټولنې سره ارتباط لري. ښه پیغام موږ په دواړو کې وړاندې کولی شو او د دواړو په واسطه باندې موږ هغه خپل خدمت کولی شو. هنر د هنر لپاره هم کارولی شو، هنر د ژوند لپاره هم کارولی شو. دواړو ته باید کار وشي، په درنده سترګه ورته وکتل شي. خو یو څه تله د نظم د برخې درنده شوې ده، د کمیت په لحاظ او د کیفیت په لحاظ د ټیټه ده متاسفانه. یعنی هر څوک هڅه کوي شعر ولیکي، شعر نه ورڅخه لیکل کېږي. شعر باید د انسان څخه ولیکل شي، دا نه چې خپله شعر په زور ولیکي. نو نثر برخه یو څه ستونزمنه ده، مطالعې ته ضرورت لري. باید په خپله یو ظرفیت باندې یو څوک چې لیکي هغه کار وکړي، ځکه هغه څېړنه ده، هغه تالیف دی، هغه انشا ده او هغه علمي موارد دي چې هغه باید په ټولنه کې موږ د هغې حساب ورکړو. دواړو ته باید کار وشي او ټولنه دواړو ته ضرورت لري. او پیغام مې دغه دی خلکو ته چې خصوصا ځکه اوس په ادبیاتو خبرې کوو، هغه ځوانان چې د ادبیاتو په ډګر کې زده کړې کوي، درس وایي، محصلین دي، دوی دغه خپله 4 کلنه دوره بې ځایه نه تېروي. او هغه کسان چې علاقه لري سرسري دي له دې علاقې څخه نه تېرېږي. عمق د دې موضوع ته دې ورشي. ادبیات ټولنې هغه په فکري لحاظ موږ که ښه ادبیات ولرو، موږ که ادبیاتو کې ښه ادیبان ولرو، موږ په ټولنه کې به جنګ نه وي، زموږ زړونه ډېر نرم وي، زموږ به فکرونه ډېر جګ وي، زموږ انتخاب به ډېر ښه وي، موږ به اړیکو او د خلکو سرحدونو ته ډېر احترام کوو، موږ ادیب واوسو، ټولنه به مفصله او ښکلې وي لکه یو ښکلې ماڼۍ. او که چېرې ادبیاتو کې موږ نه وو مخکې تللي، کېدلی چې خلک په دې سترګه ورته ونه ګوري. ولې یو څوک چې خپل ادیب وي پوهېږي چې شاعر څومره بصیرت لري او څومره کله چې د طبیعت دومره ښه ستاینه کوي، په ګل غرض نه کوي چې ګل مړاوی شي او دوه ماین نه جدا کوي. همداسې په ټولنه کې شاعر جنګ نه غواړي، شاعر بدبختي نه غواړي او شاعر د خلکو ځور نه غواړي. ډیره مننه کور مو ودان، مننه چې نن را سره خپرونه کې وای او بیا هم ځانګړې مننه چې برخه مو را سره واخیستله او ژوند مصطفی سالک هم یادونه کړې وه چې راځي به خپرونې ته، خو له بده مرغه په خپرونه کې مو نه درلود او اړیکې هم بندې شولې. موږ ورسره اړیکه هم بار ونیوله او بریالي نه شولو چې اړیکې له ځان سره ولرو. نو موږ سره اوسېږئ او لومړۍ برخه همدلته پای ته رسېږي. کلیواله شپه نور ډېر ستړي شوي
د ښارونو د وحشت نه د کلي خړ ګودر جوماتګۍ مزه کوي. هسې نه یې هم ملګرو نه مې پرېښود، خپل ځان سره ټول کړی جنګ مې پرېښود. د اوښ پر شا یې بار کړې چېرته تلې کډوالې، اوس په لمنه کې مې نشته پښتنې کډوالې. وایي فتح عمر چې ارمان راشي، اوس له مرګه چې جانان راشي. شعرونه، غزلونه، څلوریزې او لنډۍ له موږ او اوریدونکو سره شریکولی شئ. دغه خپرونه هره شپه د ملي پیوند راډیو څخه